تېره اونۍ د پوکمون ګو په نوم د لوبې نوی اپ بازار ته راووت چې په نړیواله کچه مینوال لري. دا لوبه چې د زیرکو ټلیفونونو لپاره جوړه شوې تر یوه حده رښتینې ژوند ته نږدې ده او د جی پی ایس ټکنالوژي کاروي. د لوبې کرکټر په پرلپسې ډول زده کړه کوي خو ځینې ستونزې هم ورسره ملې وي ځکه ځینو کسانو یې له امله ځانونه ژوبل کړي او ځینې نور بیا د پولیسو لخوا په دې تور نیول شوي چې ګواکې شرط وهونکي یې لرو سیمو ته بولي او لوټ کړي یې دي. ښایي ډېر ژر د سفر لپاره داسې الوتکې ولرو چې اوږد واټن په ډېر لږ وخت کې ووهي. اوس مهال مسافر د لندن نه تر سیدني پورې په الوتکه کې څه د پاسه 20 ساعته سفر کوي خو ښایي د هایپرسونیک ټکنالوژي دا واټن 4 ساعته کړي. د اروپا فضایي ادارې د هایبرید له توغندي څخه جوړ شوي په انجن باندې پانګونه کړې چې چټکتیا یې په یو ساعت کې 6500 کیلومتره ده. د موټر جوړولو شرکت جګور په لنډروور موټرو یوه څېړنه پیل کړې او غواړي دا ګاډي داسې جوړ کړي چې په هر ډول لارو په خپله وچلیږي. په دې موټرو کې کمرې، رادار او لیزر سنسرونه لګوي. دا توکي به د انسانانو په پرتله ښه موټر وچلوي او د لارې هر حالت ته په کتو به سفر واردمخه پلانوي. او که د چا کور کوچنی وي او د ناستې ځای پکې کم وي اوس د ام ال ټي په نوم یو شرکت داسې خونې جوړوي چې د خونې دنني توکي او دیوال هخوا دیخوا وړل کېدلی شي او د خلکو لپاره د ناستې ډیر ځای پیدا کېدلی شي خو دا ټکنالوژي د کور اصلي اندازه نشي بدلولی.